یخش تلویزیون قدرمن لیدونکي اورېدونکي که خیر وي ژمنې سره سم بیا ولمار غوښتی دی دنه ډېره مننه کي چې ډېر مصرفیتونه لري ځکه دی ګاټې ګیټې واخ دی دا خپله په ګاټې سې ډېر مړ دی خو دنه به میږ پوښتنې کي چې دا ګاټه دا خوند یې ولې درکړی دی دی اصل کې دی وکیل صاحب دی یو وکیلونه یې جملې نه دی ډېر څه یې لیدلي دي ډېر څه یې لوسته وړي ډېر څه به نه رالوسته وړي خو ده په ژوند به غږېږي ده په کړنه به غږېږي ده په خدمات به غږېږي دی جیب په خدمات به غږېږي دغه وکیل نوم دی خاونګول بس خو دا خاوند دی خاونګول اول خو تو ته ښه راغلاست ویان چې حاضر شوې میږ بلنه ده ومنله استی خدای دې ماشه استی خدای دې تو سره ډېر ښه وکړستې موږ د وخت روکړستې چې زه خپل د زړه پړاس د قدرمنه لیدونکي اورېدونکي سره شریک کړم مننه کومه وکیل صاحب خوانه څرګه ده کورینا ده چې دا کیم کورینا تو په مخ راون کړي دي څومره ګاټې ګیټې دې پکې وکړې نه دې پکې وکړې زه داسې خبر شوی یم چې په هر شي کې د کوروي دا کیسه کې کتی که دروغ دي استی بیا که بیا دروغ سوي استی زه چې وکیلۍ ته درځم استی خلکم د به غږ وکړه چې وټي راروکئ فرض کې چې مشکل وي ستی تو زه مشکله مخته زه ویلوړ یم ستی کور څرګه نه لرم ستی وکیل نه یم که څرګې فرض کې مو خود کور وي دغې رایه روکئ دغې ته یې راولی یم که بندي وي که په مؤسساتو کې وي که په داخله کې وي له خیر سره که په مکتبي کې وي که په بعضې شبخانې په ډکټرونو کې وي که په بعضې شرکتۍ کې وي مننه کومه زه داسې خبر شوی یم ځکه چې میږ ته چې کوم مسیجونه راغلي دي خلک رایې نظرونه لګلي دی داسې ویلي دي چې خاونګول په ځنه سړکې کې که خیر وي پیسې وخوستې دي رشوت دوایدنده کړی دو دې ته ته څه ځواب لري زه درته وایم چې خلاص دې لږه په واک وایستې رشوت په دغه یې زمانه کې څه وخوستی شي خو دا مې کړی دی چې ورغلی انتقادور ته مې ویلي دي چې استې دا شګه خوره ماس راګډوه ځکه چې سړک یې شګې خوره نه دی څه سمې جوړوه کارړ تر کوب کتلوه الله خور شه نه دا ایسا نه خو خوره شګه په خود سره ګډاوي چې شاید تپکه وچاوي نه را نه شګه خوره چې سره ګډاوي ستی په دا کې چې مو ته ریپیلو کې ستا زه ګرام یم ستی دی به چې په غلا ونیو یسکه وخوستې د دې که نه درکړی دې که درکړی نه دی ټکادور درته وایم چې خلاص دې په واک وایستې وایې نه درکړی یې رشپات په مخه خو داسې رکړی دی چې ډنګی به درته وکړم میږ وکیل یا به واسکار درته وکړم یا به یې جوړبوټي درته وکړم دا خو ستی رشپات نه شو نه یس چې دا دمره نیمه خصه یا دریمه خصه دیر کو دا لنګی بوټي نه خو لنګی به یا په 2000 وي یا په 3000 نه ته خو وله په لاکاوه کې غږېږې نه ته یم چې ستی چې یو کس یې درکوي ستی پاکه بیا رشپات یې کې منه شو خو یو کس یې خپله روکوي ستی مننه کومه روبه شما بله پوښتنې ته په دې زنه ادارې کې تو څه که خیر وي زنګینه پسې وایې چې پلون کار ته مقرر که در ته مقرر که مقرر ده نه که زه به بیا تو سره کسب نه ته یې څه کاره څه شی زه درته وایم چې ستی خوله په واک وایستې دغه ولس زه درولی یم ستی رایه ورکړې دو 3300 مخلیق په مو سره روان دی زه چې ورشم ستی ادارې ته چې ورشم مشکل لري ولې نه داخلوي ستی داسې ورته وایم چې داخل یې که ستی وظیفه ورکړه ستی ښه یې ورکړه ځکه زه مسؤلیت لرم زه وکیل یم هسې سړی خو نه یم نه وکیل خو یې خو خپل وکالت ته وپېژنه خپل حد وپېژنه بل دا په وکیلۍ کې راغلي دي چې چا نه چې که په سړک کې وي پیسې غوړه که په نمرې کې وي پیسې غوړه که په شبخانه کې وي پیسې غوړه دا ته وکیلت دی هستې بیا وکالت سره کم وي سې دا وکالت ده چې کوم کور غلط وکړي سې زه ورته ودرکړم چې ستی کور د غلط وکړه څه ته ولس سره سویلور دی چې مو ته ړنګی وکړي ستی ورته ویې کړه کور په صحیح کړمه تر دا اصول تصحیح کما چوکٹ ته داخل کما که شبخانه دو که اداره دو که دور ده که سړک ده مننه کومه داسې زر کیسې کو کاروبار یې دغه دی کورتۍ د څه ګنډلې دي چې ستر جیبونه یې ولري بل دا درته وایم چې ستی 500 شپږ سوه تقریبا 400 دا خبره درته کومه چې دا به پروژې ښایسته منظوري کړي پسې تللی یم کوبل ته جوماتونه به منظور کړي ستی دا به کورونه کړي دي خلکو ته به خدمت کړی دی ستی ډېرې پروژې به ښایسته راوړي دي نه ښایسته پروژې وړي دي په خو موږ خبر یې په دا پروژه کې دا مقصد وي خپل مقصد د پکې وي زه داسې خبر شوی یم چې جومات جوړېږي یا تو څه پیسې پکې وخول
ستی په دا کې بیا تو غرض است په جماعت کې بیا تو غرض په مدرسه کې تو غرض ستی هغه جماعت خلک کرتا و چې می کاندید وره کې د جماعت په خزا کې 15 روپۍ ته تاور کوي ستی په دغه ګونان ګوري ما نه خو وکیل زکه چې جماعت چې په جوړی کې پاکه ته خسار تا غوړي خلد خپل خلد خو خلک در ولای رای در کړی دو کني جوړیږي دا سره دا خلک نشته د سره خالی په خلد تصویر وای خبره ده چې خلاص را لک پام کا دومره پروژه به استخسته وروړه چې به خیش مری نشته کیمه پروژه در وړي دي خورته معلوم یا خرته معلوم یا چې پروژه د چر وړي دي زوم ته در وړي دي چې نیمه خسانه کې در کوي بیا به تاوی چې خور شګه د سره گاډي دي چې بیا نیمه پیسې کې در کو بیا خو رخ کور ده زه ته چې ستیداک سما کا چې کیمه پروژه در وړي دي زه چې کیم کاندي چې دلته کورینا کې مې په سار نه ودارېږي چې زه ولسته دغه کم دومره ما خدمت وکړه ده څه ثبوت یستا نه ثبوت خو وسړه چا داسې لیکلی دي چې ته امضا وکړو چې دا امرا روپۍ مې که خیر وي وکیل صاحب تا ورکړه اول پوهې چا په مون د ثبوت کا چې مو دا امرا پیسې خوړل یم ما دین د ثبوت یا کاکان د ثبوت لیکلې بڼه خو هېڅ کار نه ورکوي خو چېرته به ورته ویلي چې په پلونکي بینک کې ورته داخله که سیداک سما کا سي بنګ کنه داخليږي روپۍ نه تو مقصد چی شای و چې دغه زوم تو کاندید کو ګټه د چی شای غراس کړی و نه خو خلق خو نشته د سره په خله سیره وایي چې ولا سره ده یا خلق په غام کې یما خو تو ګټه چی شای دو ګټه د په نظر کې چی شای و ګټه خبره غاډه سکرټه غاډر ما سکسه تا غوږ نه سازو په سې ګټه مدا غاډو چې خپلون بوله په وظیفه کې کما د خیر سره پارا پروژه که به خپل خصا وخلم ار سړی چرسی 15 روپۍ په موټر کې د تا به ګټر سم خو اخري خوایش یې مو دغه و چې خیر سره بوچه نمره څه وکیل صاحب نمره وکیل صاحب نمره به در کوي نمره به در کو وسړه